افغانستان ته یې ګټه که تاوان رسیږي، هندوستان له ایران سره د چابهار بندر مدیریتي قرارداد لاسلیک کړ. سلام ستړي مشئ، پام وکړئ د یاران ټي وي یوټیوب چینل څخه تازه او مهم خبر ته. له 3 کلونو ځنډ وروسته هند له ایران سره د چابهار سوداګریز بندر د مدیریتي چارو د ترلاسه کولو په بدیل کې هلته د 120 میلیونه ډالرو په ارزښت د پانګونې او پراختیا 10 کلن قرارداد لاسلیک کړ. دغه قرارداد وړمه ورځ د هند د کښتۍ چلونې وزیر او ایراني سیال او د دغه هیواد د ښار جوړونې وزیر ترمنځ لاسلیک شو چې دواړو خواو ترې اصلي موخه د هند، ایران او افغانستان لپاره د اسانتیاو برابرول او د سوداګرۍ او سیمه ییزو اړیکو پیاوړتیا ښودلې. هندي او ایراني چارواکو دغه تړون تاریخي شیبه بللې چې په وینا یې نه یوازې د دواړو خواو ترمنځ اړیکو د پراختیا لامل کیږي، بلکې ورسره به نړیوالو بازارونو ته د هند د لارموندنې سبب هم شي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه د چابهار بندر افغانستان لپاره د پاکستان کراچۍ بندر په پرتله تر ټولو نږدې او ښه بدیل بولي او وایي یاده لاره به په راتلونکي کې د هند په ګډون نړیوالو سوداګریزو مارکیټونو ته د افغانستان کرنیزو، صنعتي او کني توکو د انتقال لپاره غوره تمامه شي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیره پلاوي غړی خنجان الاکوزی وایي هغه میوه چې مونږ یې لرو هغه پاکستان، هند او بنګلادیش نه لري. که د چابهار بندر کې هندوان پانګونه وکړي، دا دوی ټول خدمات او د اتیې مرحلې پروسس د دوی په لاس کې ورشي، نو دا په رښتیا هم زموږ په ګټه ده. نه یوازې دا چې له دې لارې به له نړۍ سره زموږ اړیکې تامین شي، بلکې زموږ اړیکې به د نوه شوي او ممبئی له مرکزونو سره په مستقیم ډول ونښلول شي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د افغانستان نږدې 80% صادرات او واردات د پاکستان د کراچۍ او د دې هیواد له نورو سوداګریزو بندرونو له لارې ترسره کېدل چې د هرې وړې او لویې سیاسي او اقتصادي ستونزې له پېښېدو وروسته به پاکستاني چارواکو دغه بندرونه د افغان توکو د انتقال پر مخ تړل چې ورسره به هر ځل افغان سوداګرو او پانګوالو ته میلیونونه ډالر زیان واوښته.